الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا محمد اویس پښتو چینل ته هرکلی. په دې کې موږ د پښتو په ادب باندې خبرې شروع کړې او بیا چې د پښتو کوم مشهور شاعران دي د هغوی د ژوند په باره کې او د هغوی د اشعارو څه نمونې هغه موږ پیش کړې وې. نن د کاظم خان شیدا صاحب نمبر دی. کاظم خان شیدا څوک و، کوم ځای پیدا شو او څرنګه شاعري کړې وه، په نننۍ ویډیو کې به دا په تفصیل سره وو. خو د ویډیو ته تلو نه مخکې چینل نه وي سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، نور ملګرو سره شیر کړئ. کاظم خان شیدا د افضل خان خټک زوی او د اشرف خان هجري نوسی او د خوشحال خان خټک کړوسی و. مطلب دا دی چې هغه په یو ادبي کورنۍ کې او یو داسې کورنۍ چې هغوی د پښتو ادب له ډېر زیات کار کړی دی او د پښتو ادب لمن یې چې ده نو هغه ډېره زیاته ډکه کړې ده. نو هغه په یو داسې کورنۍ کې پیدا شو. دی یو نازک خیال او جدت پسند شاعر و. په کال 1135 هجری کې په اکوړه خټک کې پیدا شو خپل ابایي کلي کې. خو اولې د کورنۍ ناچاکو او بې اتفاقو له کبله د خپل ورور اسدالله خان د لاسه د وطن نه رک دی په کشمیر، سند او رامپور وګرځېدو او هم په رامپور کې وفات شو. د وفات تاریخ یې نه دی معلوم، البته د کال 1191 هجری پورې د ژوند پتې لګي چې د 1191 هجری پورې ژوندی و. کاظم شیدا د لیولې دیوان څښتن دی چې مثنویات، غزلیات، قصیدې، مخمس او مسدس، قطعات، رباعیات دا هر څه په هغې کې شته. د شیدا شاعري که موږ وګورو نو د هغه شاعري د نزاکت او جوړوالي، صنایع او بدایع، لفظي او معنوي محاسن او نورو شعري لوازماتو په لحاظ اوچت او معیاري شاعري ده. ښاغلی عبدالحی حبیبي صاحب په پښتانه شعراو کې لیکي چې کچرې حمید بابا ته ده نه مخکې نه وی تېر او کلام کې د پښتو رنګ د ده نه لږ سیوا نه وی، نو د مضمون د آفرینۍ او نازک خیالۍ د نادر او تشبیهاتو وسینو استعاراتو په وجه شیدا د پښتو ادب د ټولو نه اوچت شاعر ګڼلی شو. خو چونکې دی د هغه نه لږ وروسته بل ته د په ژبه کې ته د په شاعرۍ کې د پارسۍ ګډون هم ډېر نو د دې د وجې نه کوم چې نور شاعران دي نو هغه ته د نه په مشهورتیا کې په پښتونو کې دا لږ مخکې دي. یو ځای کې دی وایي د خپل مضمون باره کې چې هر مضمون مې تبازات دی، کل زما د رای ایجاد دی. نو که موږ وګورو د شیدا فکر جدت طرف ته مایله دی. دی د زړو مضامینو او خیالاتو په ځای نوي مضامین او نوي خیالات را پیدا کوي. او کوم ځای کې چې په ده باندې تنقید کیږي نو هغه دا ده چې ده په خپله ژبه کې چې دی نو په خپلو اشعارو کې هغه نورې ژبې هغه استعمال کړي دي او د هغې وجه دا ده چې دی په داسې ځایونو کې لوی شوی او داسې ځایونو کې د وخت تېر کړی او چې هلته کې د سره چا پښتو ادب نه پیژندو. د دغې د وجې دی د رحمان بابا او د خوشحال بابا یا د حمید بابا په شانتې مشهور نه شو. او دویمه وجه دا وه چې دی په پښتنو کې وخت نه تېر کړی، لکه تاسو ته ما ووایي په سند او په رامپور کې وخت تېر کړی او په کشمیر کې، نو د هغې د وجې نه هم دی په پښتنو کې ډېر زیات مشهور نه شو. خو بیا هم د پښتو ادب له ده ډېر څه ورکړي دي. د پښتو لمن یې د ډېرو ګلانو نه ډکه کړې ده. د نمونې په توګه باندې د ده یو غزل به تاسو ته وړاندې کړو چې دی وایي په سپین مخې تورې زلفې تار په تار کړي، په سپین مخې تورې زلفې تار په تار کړي، د عالم ښې روانې وار په وار کړي، څوک دې روغ نه دي پرېږدي په دا ملک کې، څوک دې روغ نه دي پرېښي په دا ملک کې، د غمزې توره په لاس په چا ګزار کړي، چې آفتاب دې د جمال شو بې حسابه، چې آفتاب دې د جمال شو بې حسابه، بیا به ګرم په عالم د عشق بازار کړي، او مسخره دې ولایت کو په خوبیو، مسخره دې ولایت کو په خوبیو، غلامان به ټول خوبانو هندوبار کړي، حزب کم زما جنون نشي حکمیا، خپل ګلداغ به راته عین نو بهار کړي، خپل ناکام به دیوانه شي دا دریبایي، که دامن په کاڼو ډک لکه کوثار کړي. دا د شیدا صاحب یو غزلو د نمونې په توګه هغه د معاشرې اسلام کړی دا. لکه یو ځای کې وایي چې ډېر به ستا په سبب خوب و راحت وکړه، ډېر به ستا په سبب خوب و راحت وکړه، که د مهد په شان رک د ځان آرام کړو، د ذرې په احوال تل د نمر نظر وي، د ذرې په احوال تل د نور نظر وي، لوی به نه ګوري واړه په سترګه سپکه، او بار د هر خسخو شاک په خپل گردن ږده، بار د هر خسو خشاک په خپل گردن ږده، حوصله دې په مثال لکه دریاګه،
لنډه دا چې د شیدا شاعري په لحاظ د ستاینې وړ ده چې پښتو شعر و ادب به همیشه ویاړ کوي، همیشه به فخر کوي. الله دې ولا هغه جهان ښایسته کړي. والسلام.